د خبرونو سرټکی د بغلان والی او د کلی د بیارغونې او پراختیا وزیر مولا عبداللطیف منصور لیدنه د صنعت په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره د افغان پلاوي سفر او په خوست کې د $1 ملیون په ارزښت د روغتیايي مجتمع پرانیسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د زمري میاشتې 28 نیټه د زه نور احمد محمدي مصپام کړی بشپړ خبرونه ته د بغلان والی مولوي عبدالله مختار د کلی د بیارغونې او پراختیا له وزیر مولا عبداللطیف منصور سره لیدنه کې په یاد ولایت کې د لا زیاتو پراختیايي پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې. ورته مهال د کلی د بیارغونې او پراختیا وزیر ویلي چې شته امکاناتو په پام به د بغلان ولایت د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د افغانستان ایران د ګډې سوداګرۍ خونې د رئیس کمال الدین توحید په مشرۍ د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور استازو 10 کسیز پلاوی ایران ته روان شو. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا او د ګډې سوداګرۍ او پانګونې پراختیا بلل شوې ده. ټاکل شوی چې افغان سوداګریز پلاوی د ودانیز صنعت له نړیوال نندارتون څخه د لیدنې ترڅنګ د ایران له یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او اقتصادي فعالانو سره هم لیدنه وکړي او د ګډو همکارۍ او پانګونې پر فرصتونو خبرې وکړي. د پکتیکا ولایت د کلي د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي چې د یاد ریاست له لوري دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د څه باندې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د 2 شبکو د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد ریاست ویلي د یاد شبکو د کار بهیر کې لسګونو تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې وه او په بشپړېدو سره د سیمې سلګونه کورنۍ ته د څښاک پاکو اوبو لاسرسی پیدا کړ. او وروستی خبر خوست کې د یو خیریه بنسټ له لوري د $1 ملیون په ارزښت یو طبي کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد مناسبات جوړ شوو مراسمو کې چې د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم ګډون کړی وو، ویلي هیوادوال باید په خپلو ډاکټرانو باور وکړي. ویل کېږي یاد طبي کمپلیکس په جنوب ختیځ زون کې لومړنی روغتون دی چې په نړیوال سټنډرډ او معیاري امکاناتو سمبال دی. ترنو لیدونکو دا و د نن ورځ خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا مو الله مال شه.